داوی رشتیا ده چې حضرت علی سے مړ شو نو زامنو په اوښ باندې واچو او اوښ یې پرېښود. دا د جاهلانو خبرې ده، خو خبرې. دومره لوی صحابي چې زامن مبارک صحابه دي حضرت حسنین، هغوی به پلار مړ په اوښ باندې اچي. پته لګي چې دا دروغ کیسې دا چا خورې کړي، دې زړو ښځو او زړو پیرانو او قمقلو ملایانو مړی سو په اوښ باندې تړي چې ځنګل ته وپرېږدي. دا د اسلام حکم دی. دا د جاهلانو خورې کړي دي او دی په دې غرض خورې کړي چې د علي صاحب خبر مختلفو ځایونو کې وښیي. دا مزار شریف کې دی، دا دروغ دی. دلته په خیبر ته چې ځي دا خیبر دی او ګټه ولاړه ده، وایي دا علي صاحب ویشتې ده. ای دروغجنو، دا خیبر نه دی. نه علي صاحب مزار کې خښ دی، نه پړانګو کې خښ دی، نه چارسده کې خښ دی او نه تاکال کې. اخو والي شو په چاړه او هغوی د حفاظت دپاره په خپل قلا کې دننه خښ دی. نجف اشرف د هغې محلې نوم دی، هلته خښ دی او زیارت یې دی. په مړي سو په اوښانو تړي او ځنګل ته یې غورځوي. نو مزار شریف قصه دا ټوله دروغ ده، لکه د ګرم پیر په شانس بني پکې منځ کې، یا به څوک خښي پکې نوم دی علي یا حضرت علي، خلک د پاکانو نومونه ږدي. نو ټول دي دروغ او په دروغو باندې ګمبتونه جوړ دي او لارې جوړي او منځ کې اسري. شیر بابر کاکا صاحب سره دی خوا دی شیخ بابر، هغې له خلک ځي ما د یو لوی عالم نه چې د کاکا صاحب نصیب او د دیوبند لوی عالم، هغه وی دا شیر بابر زموږ د کاکا صاحب سپي و څوکیدار، ما به ناست نو هغه ورته شیر بابر وی. نو چې مړ شو نو خلکو خښ کړ، نو بیا ته اوس شیخ بابر جوړ شو. دقه شان نامعلومه قبرونه، چېرته خر خښي، چېرته هډوکي خښي، چېرته مړی شوي وینه یې پاتې مړی وړي، په هغې وینو باندې دا زړې ښځې او دا دغې منجوریانې زامنې کرامتونه خورئ چې خلک پرې راځي او شکرانې راکوي. دا اکثر دروغ دی، هېڅ حقیقت یې نشته. او دا ګمبتونه هم پې جاهلانو جوړ کړي دي، عالمانو نه دي جوړ کړي. خپل موریدان پې جوړ کړي یا پې اولاد جوړ کړي چې د آمدن یو ذریعه شي. خبر د عبرت ځای دی، دوی دې دکان جوړ کړي، نو دا ښه کار نه دی.